خلکو معامله ګڼله خو طالبانو یې ګټه ښکاره کړه. د ډبرو سکرو صادراتو په عوایدو کې څومره ډیروالی راوړی دی، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت په وخت کې به چې هر ګمرک د یو چارواکي یا هم کوم جهادي ټیکهدار په واک کې به و، د عوایدو له نیمایي ډیره برخه د همدې غله چارواکو او تش په نوم مشرانو شخصي جیبونو ته تلل. خو د طالبانو راتګ سره ټول هغه باج ورکول او د سیاسونو خوشحالۍ لپاره د ملي خزانې بربادول مخه نیول شوي. تازه خبر دا دی چې مالی وزارت وايي د ډبرو سکرو د صادراتو په ګمرکي عوایدو کې زیاتوالی راغلی. مالی وزارت وايي چې له هیواد څخه د ډبرو سکرو د صادراتو په ګمرکي عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د 1400 کال په لومړیو 10 میاشتو کې له هیواد څخه شاوخوا 948 ټنه د ډبرو سکاره صادر شوي، چې 1 میلیارد 893 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول ترې لاسته راغلی. اعلامیه زیاتوي چې د روان 1401 کال په لومړیو 10 میاشتو کې له هیواد څخه 2.7 میلیونه ټنه سکاره صادر شوي، چې په دې سره 12 میلیارد 808 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول راټول شوی. په اعلامیه کې راغلي چې یاد وزارت په ګمرکونو کې د سوداګرو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي او په وینا یې تر دې وروسته به د تورخم ګمرک له لارې هم د ډبرو سکرو صادرات ترسره کیږي، چې تر دې وړاندې اجازه نه درلودله. عام خلک بیا د طالبانو د اقتصادي برنامو هرکلی کړی او ویلي دي چې په یاده برخه کې د لا ډیر اقدامات ترسره شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.